چې کله دغه انسان په مخ د ځمکه موجودی دنیا بابادی او که دغه انسان چې کوم د الله تابعدار دی د الله بنده دی او په صحیح طریقې په الله ایمان دی او په سچ د الله بندگی کوي دا انسان چې کله ختم شو نو بیا به دا دنیا نی دا به ختمیږي کور چې سړی جوړی نو منګکانو له او مارانو له او لړمانانو له او سپولو او پیشوګانو له نه جوړی کور سړی ځان له جوړی انسان یې جوړی انسان پکې اوسېږي انسان یې ځان له جوړ کړي او دا مار او لړمه او دا مګي او پیشو سپي پکې هسې اوسېږي او که دا انسان کله د کور نه ختم شو نو ماغه سپي او هغه منګکان او هغه د هغه کور د تبې ذریعه وګرځي دغه رنګې دا دنیا او دا ځمکه د اسمانونه دا غرونه او دا کائنات الله دغه مسلمان انسان له پیدا کړی دي دغه تابعدار انسان له پیدا کړی دي نو کلم چې په مخ د ځمکه دغه مسلمان تابعدار د الله بندګۍ کولو والا انسان موجودی ځمکه اسمانونه او کائنات بابا دي او چې کله دا ختم شو د کافرو مثال د مارانو لړمانانو او منګکانو په شانته دی نو بیا به الله د دنیا دا کور پرې نه دي دا به الله تباه کړي هغې ته قیامت وایي فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تر څو په مخ د ځمکه د الله نوم اغشتی شي یعنی هغه مسلمانی چې هغه الله مني او د الله نوم په جبه اخر قیامت به نه راځي او چې کله دغه مسلمان د مخ د ځمکې نه ختم شو د الله نوم اغشتو والا خلق ختم شو او د الله نوم نه اغشتل کېږي بیا به قیامت راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رو رو بلا مسلمانان ختمیږي مریبا اخره کې به داسې خلق پاتې شي لکه د زک په شان دی خس و خاشاک او دا زک چې په دریاب د پاسه رواني داسې خلق به پاتې شي نو که الله دا خلق تباه کوي نو هېڅ پروا پې نه لري یو هوا به رب العالمین راوالوځي څوک به ناست دي حدیث پاک کې راځي څوک به ځان له یو سړی د حوض به جوړی یو سړی دی هغه به ډوډۍ راغشتي خولې ته به وړي یو سړی دی هغه به دکاندار سره جوړه کوي د کپړې تان به خور کړي دغه سړی چې دا حوض یې لیو کړی دی خټه یا سیمټې پې پورې کړي دي ده به په خپل حوض کې لوبني را پرېښي چې قیامت به راغلي دغه انسان چې دا نوړی د کاسې نه اوچته کړې ده د خپلې خولې ته به نی رسولی چې قیامت به راغلي دغه انسان چې دا د کپړې تانې خور کړی دی دکاندار سره جوړه کوي ده به دا تان غونډ کړي نی چې قیامت به راغلي حضرت اسرافیل علیه السلام به شپېلی ووایي هغه شپېلی سره به رب العالمین دا څومره انسانان چې دي په مخ د ځمکه به دغه وخت کې کافري مسلمان بني او داسې کافران به یو بل سره به داسې بدعملۍ کوي لکه د ځنګل حیوانات چې یو بل سره ښکاره کوي په دغه انسانانو نبی علیه السلام فرمایي الله به قیامت راولي دې نه مخکې هغه خلک چې هغه لږه غوندې مسلماني پکې وي یو هوا به راوالوځي هغې هوا سره به هغه خلک مړه شي صرف ګن به پاتې شي ګن کافران به پاتې شي په مخ د ځمکه هغه کافر چې هغوی به الله نه مني په هغې خلکو به قیامت راځي قیامت چې کله راشي انسانان به مړه شي حیوانات به مړه شي ځمکه به دړې وړې شي غرونه به ختم شي ټوټې ټوټې به شي او دا ستوري او سپومۍ او انور چې دا څومره د کائناتو نظام دی دا به ټول تس نس شي قرآن حکیم کې الله فرمایي هیڅ شی به په مخ د ځمکه پاتې نه شي الله ذوالجلال به یو اواز کوي دغې وخت کې لمن الملک اليوم اے د دنیا بادشاهانو زه اوس سر اوچت کې بادشاه څوک دی بادشاهي د چا ده ووایه که نه نن سبا خو خلک په کبر او په غرور کې پراته دی یو وی زیما بل وی زیما یو وی دا زما بادشاهي ده بل وی زما بادشاهي ده هغه وخت به رب العالمین په خپل آواز وکړي لمن الملک اليوم ووایه بادشاهي نن د چا ده یو بادشاه سر اوچت کې دا مجازي بادشاهان یو کس ووایه کنه چې زه بادشاه یم هېڅ څوک به جواب ورنکړي نه به انساني نه به حیواني
نه به فرشتهی نه به پیری وي او نه به د دنیا دا نظام هیڅ شی به هم ني. رب العالمین به په خپله اواز وکړي لله الواحد القهار. نن بادشاهي د هغه ذات ته چې هغه یو د شریک نه لري، هغه ذات او ډېر لوی زورور بادشاه دی. د هغه د زور او د طاقت مخې ته څوک نشي ودرېدی. نن بادشاهي د هغه ذات ته دې باندې به دا دنیا او دا کائنات به مړي ختم وي. ولې؟ د دې روح د الله نوم دی. لکه څنګه چې زمون په وجود کې یو روح دی، هغه روح چې زما په وجود کې نو ما ته خلک جمدی وایي. هغه روح چې ستا په وجود کې ته به جمدی، او چې هغه روح در نوت نو بیا ورته خلک مړ وایي، مړی ورته وایي. دارنګې د دې کائنات روح د الله نوم دی. ګورئ د الله نوم چې پکې وي کائنات به جمدي وي، او چې د الله نوم پکې ني کائنات به مړه شي، ختم بشي. قیامت راغی څه موده پس به بیا الله به علم دی چې هغه څومره موده ده، خو بیا به اسرافیل علیه السلام ته الله حکم وکړي وی بیا شپېلې ووهه. یو ځل د نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړه د الله رسوله ډېر فکر منې، ډېر سوچ کې پروت یې دا ولې؟ وی فکر به نه کو، خفه به نیم. اسرافیل علیه السلام شپېلې خوله کې منډلې ده او سر یې پې ټیټ کړی دی او غوږ یې الله ته مخامخ کړی دی چې کله به ما ته رب العالمین حکم کړي چې شپېلې وهه. دا قیامت را روان دی، خامخا به راځي. د الله د کتاب وینا ده او د الله د رسول وینا ده. شک و شبهه پکې نشته، او که څوک پکې شک او شبهه کوي مسلمان نه دی، کافر ورته وایي. بیا به الله دا ټول خلک جمدي کړي. چې جمدي شي اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي نو سیب خلق به د قبرونو نه پاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. منډې به وایي رب العالمین ته. څنګه به پاسي؟ دا دنیا بني دا اوس چې کومه ده، کوټه بني، غر بني، سین بني، دریاب بني، لوړه بني، یو شان اوار میدان دی، یو شان اوار. اونه بني، سور بني، یو اوار میدان دی او نور به پکې رب العالمین دومره تیز کی چې د هغې انتها بني. او چې خلق پاسي د قبرونو څنګه به پاسي؟ علما لیکي چې دا خلق د قبر نه پاسي نو څوک به په یو شکل او څوک به په بل شکل. د چا به سر لاندې خپې به پورته. صحابه تپوس کړي د الله رسوله دا به څنګه وي؟ ولې هغه ذات چې د انسان په خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی، هغه د انسان په سر کې د تلو طاقت نشي پیدا کړی. ولې نه؟ مار چې ګرځي نو په خپو خو نه ګرځي، دی په هغه خپله خېټه باندې توخیږي او رواني. دغه رنګې خپې به د پورته سر به یې لاندې او روان وي. الله دې مساتي. بعضې مخلوق د الله به داسې، بعضې انسانان به داسې چې د هغې مخ شکل به د سپي وي او روان وي. بعضې به داسې چې د هغې شکل به د خنزیر وي او د دې به د سوټو نه او د ګندګۍ نه ډکي او روان وي. بعضې به داسې وي چې دې سنګ سترګې وغړئ په دا سپېمو کې به ورته زنځیر واچئ، کونډې به ورته واچئ، کونډې لوی زنځیر به وله په دې سپېمو کې واچئ او پړ مخې به یې راکاږي جهنم ته. بعضې به پکې داسې وي چې هغې ته به یو ډېر مزیدار او خشته شکل راشي، دی به پې سور شي. ته څوک یې؟ زه ستا هغه عمل یم چې دنیا کې ستا د پاسه سور ومه او ته مې خپلو مزو ته نه پرېښودې، نن را سور شه چې د الله حساب کتاب لرې بوزم. بعضې به داسې چې دی د خوب د قبر نه پاسي ښه ګنده شکل به راشي، ده ته به وایي ټیټېږه. ته څوک یې چې لومبی سترګې مې پته ولګېدې؟ وی زه ستا بد عمل یم، بد عمل. دنیا کې خو ته په ما سور وې او مزې دې کولې، ټیټ شه چې نن زه در باندې سور شم او حساب کتاب لزو. نبی علیہ السلام فرمائی د شانه به ورله داسې چوکه ورکوي لکه د هغوی ده چې سړی چوکه ورکوي. هغه بد عمل به پې د پاسه سورې او دې به رواني. مختلفو شکلونو کې به خلک د قبرونو نه پاسي او د رب العالمین د حساب کتاب دپاره به میدان ته دا ټول راجمع شي. د آدم علیه السلام نه واخله تر قیامته پورې چې دا په اربونو کربونو
څومره انسانان دي دا به ټول لا جمع جناب چې جمع شي نو ور خو تیز دی ګرمي ده څوک به خولو کې د ګیټو ډوبي څوک به د کونډو پورې ډوبي څوک به د سینې پورې ډوبي او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي څوک به د غوږونو د خولې پورې ډوبي د دنیا اوبه خپله سطح هواره ساتي یو شان په پیمانه او په لیول اوبه برابري او د اخرت خوله به داسې ني هر چا پورې به د خپله خوله یو شان ولاړی لکه چا چې جامه اغوستي ګرمه خوله به دقسې تتوي د چا نه ډېره د چا نه لږه د خپل عمل مطابق ګرمي به د خلکو کېږي چغې به وایي رب العالمین ته چې پروردګاره مونږ دمه کا مونږ به څه کوو غرق شو تباه شو الله ته به زارې او فریادونه به کوي حدیث پاک کې راځي بخاري شریف کې هم حدیث دی په مسلم شریف کې هم حدیث دی دا ټول به پکې هوښیاران راغونډ به شي مشوره به کوي چې دا به څه کوو حساب کتاب نه شروع کېږي جنت او دوزخ وروستو خبرې دي خو چې حساب خو شي که نه مونږ خو غرق او تباه شو 50,000 کاله روز به په بدعمله انسان باندې 50,000 کاله دا څومره لوی عمر دی په بدعمله او چې کم نیک انسان دی نیک عمل انسان دی په هغه به دومره لنډه تېره شي لکه د مازدیګر نه تر ماښامه پورې یا لکه د سحر د سنتو د ټیم برابر دومره مختصر به په هغه تېره شي ولې مونږ پښتانه وایو وایي د غم شپه نه تېرېږي او د خوشحالۍ غزر تېرېږي دا عامه قاعده واقعي د غم او د تکلیف شپه خلک وایي کله به سار کېږي او د خوشحالۍ شپه به ویښه مې مزې او چرچې به کې اوهو دومره زر دا سبا راوخته زه خو په دې شپاړو پې نه شومه د غم وخت نه تېرېږي او د خوشحالۍ زر تېرېږي او په دې الله قدرت او طاقت لري په نیک انسان به د 2 رکعاتو برابر یا د مازدیګر او د ماښام برابر دومره مختصره کړي بدعمله باندې دومره اوږده لکه 50,000 کاله نو دوی به په تکلیف کې مبتلی څوک و یاره الله له جرګه بوتل پکار دی څوک ورته جرګه کو وی تاسو راځئ د دې ټولو انسانانو چې کوم نیکه دی حضرت آدم علیه السلام هغه ته وایو ابا الله ته وایي ځکه دا هغه د نوسو قصه نه په دې خپلو نوسو به بچو به خفه شي چې الله حساب کتاب شروع کړي لاړ به شي دا ټول حضرت آدم علیه السلام ته ای دا ټولو بچو پلاره مونږ تاله راغلي دې بچو ته نه ګورې دې نوسو ته دا ټول ستا اولاد دی ټول په غم او په مصیبت کې ګیر دي جنت ته تلل او دوزخ ته تلل خو وروستو خبرې دي حالانکه دوزخ به رانږدې شوي وي زنځیرونه به پکې واچي زنځیرونه او په هغې زنځیرونو به یې د محشر د میدان ته رانږدې کړي او هغه به دا بړقار کوي لمبې به وایي الله دې مساتي په سترګو به یې هر څه جنت ته او دوزخ وروستو دی خو چې دې غم نه خلاص شو دا خو موږ په لوی غم او مصیبت کې مبتلا یو څوک هم الله ته سوال وکړي چې حساب کتاب شروع حساب را سره وکړي نو دا به تر کبې پورې موږ په دې نور او په دې خولو په دې ګرمۍ کې سوځو حضرت آدم علیه السلام به ورته وایي ځه الله ته ویې او که نه ته پیغمبر یې د دې ټولو پلار یې زه چېرته الله ته ویلی شم نشم ویلی زه که اوس الله ته ور مخامخ شم او ما ته الله دا وایي چې ته خو مې منې کړې وې چې بوټي له به ګوتې نه وړې تا ولې ګوتې وړلې ته جواب ووایه نشم ویلی یېرېږي خو موږ څوک ولې هغه د وخت کې د الله قهر او د رب العالمین قدرت او د الله زور به راښکاروي موږ څوک وی د ما نه پس یو بل پیغمبر دی نوح علیه السلام ورشئ هغه له کاغه سوال وکړي بل علاج نه کېږي ګرځي به د انبیاو پیغمبرانو خپل ځای دی هغه پسې به ورشي هغه ته به ووایي ته د خدای دپاره الله ته سوال وکړه چې الله د حساب او کتاب شروع کړي موږ خو غرق شو تباه شو او زه ووایم او زه چېرته الله ته ویلی شم نشم ویلی ولې او ما نه یو 2 کاله شوي دي یو خو مې دې قوم ته خیرې کړي دي خپل امت ته رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارا پروردګاره د کافرو کې یو کورم پرې نه دی انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا نو ما دې خپل امت ته خیرې کړي دي نو که الله ته ور مخامخ شم اوس سپارش کوم او الله راته دا وایي چې هلته راته خیرې کولې غرقول دي سپارشونه کې بل مې د بچي دپاره سوال کړی
دا مې ویلو چې الله بچی مې غر کېږي، ما له کشتۍ ته راوخېجوه. الله راته غصه شو چې ته د کافر بچي دپاره سوال ولې کې؟ نو کوسره نه الله دا تپوس وکړي چې هلته خو دنیا کې تا هم یو غلطي کړې ده، دا کافر دپاره د سوال ولې کوو؟ نشم ویلی الله ته نشم کولی. خو موږ څوک وو؟ یاره ابراهیم علیه السلام له لاړ شي. دا الله ډېر جلیل القدر پیغمبر دی. ممکن ده که هغه الله ته وایي نو الله به مهربانه شي. خلک به هغه پسې ورخیا به راپاسه، یا ابراهیم ته په الله ډېر مهربانه، خلیل الله، دا الله ډېر نږدې دوست دی. او دا الله په دربار کې سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. زه ووایم او ته به وایې نه زه نشم کولی. ولې؟ یو درې خبرې مې داسې کړې دي چې زما مقصد خو د هغې نه دروغ نو، ما خو رښتیا ویلي دي، خو د هغې شکل د هغې الفاظو ظاهر کې برابر نه دی. پیغمبران د ګناه نه الله محفوظ ساتلي دي. نو زه الله تکو سره مخامخ شم، ما نه دا تپوس وکړي چې تا داسې ولې کړي دي؟ نشم کولی. خلک به ورته وایي موږ څوک وو؟ لړ شئ موسی علیه السلام نه. هغه ډېر جلیل القدر پیغمبر دی، په الله ډېر ګران دی، کلیم الله دی، الله ورسره خبرې هم کړي دي. را به شي موسی علیه السلام پسې، تاله راغلي یو، مینت او زاري درته کوو، او ته مهرباني وکړه الله ته سوال وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. هغه وایي زه ووایم او تاله راغلي یو، زه نشم ویلی. ما خو یو سړی وجلی دی، یو بني اسرائیلي مې وجلی دی، کافر و او اوږده قصه ده، امې وجلی دی که الله ته ووایم او الله وایي چې خطا خو هم یو وجلی دنیا کې، او ما په دغې الله نشم کولی، زما توبه نشم کولی. موږ څوک وو؟ عیسی علیه السلام له لاړ شي. عیسی علیه السلام پسې به راشي، هغه ته به مینت او زاري وکړي. تر الله ډېر مقرب بندی او ډېر مقرب پیغمبر دی. سوال وکړه د الله نه، زاري وکړه الله ته چې موږ سره حساب کتاب شروع کړي. نشم کولی. ته ولې نشې کولی؟ یاره ما ته خلکو په دنیا کې خدای ویلي دي، ما ته به خدای وي، الله به راته وي، عبادت به زما کوو. نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې دا تا ورته ویلي دي، او دا به کوي هم. قرآن حکیم کې الله فرمایي عیسی علیه السلام ته به الله وایي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین، تا دې خلکو ته ویلي چې زما او زما د مور عبادت وکړي. عیسی علیه السلام وایي نه الله، ما قلت لهم، څنګه دې الا ما امرتني، چې تاسو ویلي دي الله ګوره هغه مې ویلي دي، ما خو دا خبره نه ده کړې ده، ما خو ته رابې الله زه دا چې ته ویلی شم. خپله صفۍ به عیسی علیه السلام پیش کړي، الله ته پته را خو دې بني اسرائیلو باندې یو حجت قایموي، وایي چې الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس وکړي، هغې کې به دونه زوري د الله وینا ده چې د عیسی علیه السلام د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي. پیغمبر دی ګورئ، اخر تپوس به څوک کوي؟ رب العالمین به تپوس کوي. عیسی علیه السلام وایي زه خو داسې نشم کولی. خلک به جاري چې موږ څوک وو؟ آدم علیه السلام نشي کولی، نوح علیه السلام انکار وکړه، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، تا موږ څوک وو؟ یاره وایي زه راته یو کس ښیم، هغه له ورشئ، ممکن ده هغه دا کار کولی شي. ورشئ محمد صلی الله علیه وسلم ته، څه پیدا کړې، بې د هغه نه بل څوک جرأت نشي لرلی، هغه را ورشئ. نبی علیه السلام فرمایي دا خلک به ما پسې ګرځي، ما به را پیدا کړي، ما ته به وایي چې دې خلکو له سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. خلک غرق شو، خولو کې ډوب دي، ګرمي ده او تکلیفونو کې پراته دي. نبی علیه السلام فرمایي چې زه به ورته ووایم چې بالکل دا کار زه کولی شم، زه له دې لایق یم چې د الله په دربار کې دا سفارش وکړم. نو وایي زه به د الله د عرش د سوري لاندې رب العالمین ته په سجده باندې پرېوځم، په سجده، او دومره اوږده سجده به نبی علیه السلام ولګوي لکه د دنیا یو هفته چې هلته خو هفتې ورځې نشته، خو د دنیا د هفتې په اندازه اوږده سجده به ولګوي. او سر چې کله پورته کړي، رب العالمین به ورته داسې څه خبرې دعاګانې په زړه کې نبي علیه السلام فرمایي راته په زړه کې داسې خبرې راواچوي چې دې وخت کې زما زړه کې نشته، به راته قیامت کې په زړه کې راچوي. نو چې سجده ولګوي نو جبریل علیه السلام به ورته راولېږي، ورشه او د نبي علیه السلام نه تپوس وکړه چې څه سوال کې سل تعطا، چې ته څه غواړې تا ته میلاویږي. اشفع تشفع، فورا شفاعت کوه، ستا شفاعت هم قبلېږي. سر به پورته کړي رب العالمین، زه دا سوال کوم چې د خپل بنده او د بندګانو سره د رب العالمین حساب کتاب شروع کړه، هغې نه پس به حساب کتاب شروع شي.
دا دومره زمانه به حساب کتاب باندې کیږي الله خو نه کوي هغې نه پس به حساب کتاب شروع شي جناب چې شروع شي نو زر به ختمېږي د دنیا د شپږو ګنټو په اندازه به ختم شي د دنیا شپږ ګنټې نیمه ورځ دا به لا نه تېره چې حساب کتاب به ختم وي او علما داسې مثال ورکوي لکه د انور یا سپومې هر سړی چې د سپومې ته ګوري سړی وي دا ما ته ګوري چې څوک روان وي دا سپومې ما سره روانه ده دغه رنګې هر سړي سره به خپل حساب کتاب به کېږي خو د حساب کتاب شروع به ډېره زیاته ګرانه الله دې راته اسانه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه عائشہ صدیقه فرمایي تپوس ته کوي خلق به قبر نه څنګه پاسي وی بربند الله رسوله سړي ښځې ټول به بربند دي عائشې ټول به بربند دي یو بل ته به نه ګوري چې بربند دي داسې ورځ نه ده چې خلک دې پکې یو بل ته وګوري هر سړی به په خپل غم کې پروت وي قتل متل پکې نشته یو بل ته به څنګه ګوري آسان کار نه دی غم کې به پراتی یوم یفر المرء من اخیه څنګه دی و امه و ابیه و څنګه وصاحبته هر سړی به د خپل رور نه د خپل بچي نه د خپلې مور نه د خپلې ښځې نه به تښتي به داسې ورځ ده هر سړی به منډې وی تښتي به هغې کې قتل کم ځای کېږي الله رسوله کم ځای به دې ګورو هغه ورځ خو داسې ورځ د سختۍ ده چې پیغمبر علیه السلام به په کار راځي موږ به دې کم ځای ګورو وی دریو ځایونو کې ما ګورئ نبي علیه السلام فرمایي یو چې زما امت سره حساب کتاب کېږي هلته مې وګورئ زه به خپل امت ته ولاړ یم چې حساب کتاب کېږي دویم هغه ځای کې مې وګورئ چې کوم ځای کې امت پر صراط باندې تېرېږي او دریم مې د حوض کوثر په غاړه ګورئ دا مال الله یو حوض را کړی هر پیغمبر له حوض ته په قیامت کې هر پیغمبر خپل حوض دی ماله چې الله کوم حوض را کړی دی اوبې د پیو نه زیاتې سپینې دي شان و شان خوږې دي او خوشبویه دي مزېداره خوشبویي کوي اعلی او په هغې چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نه هم زیات دي او زه په خپل لاس باندې خپلو امتیانو له د هغې نه اوبه ورکوم او یو حدیث پاک کې دا هم راځي بخاري شریف کې راځي وایي چې زه حوض کوثر لرم یو ډله به راپسې را روانه یو ډله فرشتې به وله مخ بل خوا واړئ نه به یې را پرېږدي راته زه به آواز وکړم اصحابي اصحابي دا مې ملګري دي او چې زه کله دنیا نه تلم دا زما ملګري وو را پرېږې دی وایي تا ته پته نه لګي ستا نه پس چې دوی ستا عمل کړی دی دا هغه بعد کچه مسلمانانو د نبي علیه السلام په ژوند کې ایمان راوړو چې کله وفات شو واپس مرتد شو څه بعضې کسانو تا ته پته نه لګي ما احدثو بعدک چې ستا نه پس دوی څه کړي دي وایي زه به ده ووایم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم الله زه خو چې جمدې وما نو ما ورته کتل نو ما خو هغه خبره وکړه او د ما نه پس چې دوی څه عمل کړی بس هغه دوی پېښه والله پېښه نو دې قسم دی ما خوب کې یو ځل ما ته په دې خوب کې الله جنت هم خوري او جهنم هم انسانان نه دي داسې نو ما چې هغه د جهنم هغه منظر په خوب کې راته الله کوم وښو نو داسې یو لاره مې ولیده په خدای یقین یو لاره بنده لار چې دې خوا هم دیوال داسې هم دیوال د پاسه هم دیوال او داسې پټه پکې لګېدلې وه دا کومه پټه چې د جهاز ته پې دا سامان ورچي یو سامان خېږي یا د ګنو په دې میل کې دا پټه لګېدلې او په هغې دا ګني روانې په الله یقین وکړه دغسې لاندې پټه لګېدلې او زه ولاړ یم او دا فرشتې نښتې دي او دغې پټې ته دا خلک ورغورځوي او پټه نیغه روانه او بیا دا پټه دغه لار کې تاویږي جهنم نه ښکاري خو تاویږي دویم دې لار باندې ګوره دا پټه روانه ده نو هغې کې تاویږي نو دا اخوا شاته جهنم دی نو هغه ورته خلک ورځوي او دا چې کوم ځای کې دا دیوالونه دي او دا پټې روانې دي په الله یقین وکړه پکې دا مچۍ او ډمبرې دي پکې تاویږي راتاویږي په دې خپلو سترګو په دې خوب کې دا مې کتلي نو دا ګوره ډېره سخته ورځ ده په الله یقین کوم ډېره سخته ورځ چې جهنم ته غورځوي خو طبعي ده که خو د انسان دنیا کې خو به دا څه جیل کې به
یا وال تکول دي نو زخو انتها به دا چې مړ بشي کنه نو دغه کې خو بیا مرګ هم نشته. الله دې مساتي. نو نبی علیہ السلام مبارک با الله ته درخواست وکړي رب العالمین به فرشتو راوي ګرځي دی به غریب رپیږي لاسونه به رپیږي فرشتو به کلک نیولي په زنځیر به تړلي او وجودونه به هم غټي د جهنم یا دومره غټ وجود به وي چې څومره ځای کې دي ناسته کوي نو هغه به 78 میله ځای کې به دوی صرف ناسته کوي دومره غټ وجود به وي او په کوم زنځیر کې تړلې وي د هغې یوه کړی که دې راواغېسته او په غر د پاسه دې کېښود د غر به خورې خورې کړي خدای زنځیرونه به یې تړي او راکاږي براندې به وایي جبې به ځان پسې راکاږي دا خو دنیا نه ده مونږ خو په دنیا کې په خواهشاتو پسې نښتي یو آخرت هم قسم دی یېر زه حیران شم کله زه بیا انسانانو زمونږ خوراک څه دی که څوک مالدار دی او که غریب دی دغه یو ډوډۍ او دغه ترکاري خوري څوک به یې لږه خوږ خوري او څوک به یې لږه لره وخوري که غټ بلډینګ او لویه بنګله دې هم جوړه کړه او لوی او قالینونه دي او څه دي او څه دي نو همدغه 15 فوټه ځای دی او دغه 2 فوټه پلن دغه کټ کې به سم دی چې اوده شینوار دی کې خوب درځي دغه د انسان ژوند دی او د انسان خوراک دی موږ څه نه کوو دی آخرت بلکل یې چې وویرو بس خبره هم یېره کړه هېڅ پروا هم نشته آخرت موږ نه بلکل یې یو مقام کې یو حدیث پاک کې راځي وی ارمان کما خپل رونه ولیدلې هغه رونه کما ولیدلې صحابه وی د الله رسوله ولې موږ دې رونه نه یوسو وی تاسو خو مې ملګري یې دوستان مې د الله رسوله رونه دې څوک دي وی زما روریان هغه خلک دي چې زما نه وروسته به پیدا کېږي زه به یې لیدلی نه یم او به ما به ایمان لرو ټول وایي الحمدلله موږ ته یې رونه ویلي دي نو رب العالمین دې موږ کې دا نبي علیه السلام هغه صحیح رورولي پیدا کړي چې صحیح رورولي الله موږ کې پیدا کړي زه ستا هغه پیغمبر یم چې تا زه لیدلی نه وم او په ما د ایمان راوړلی دی او دا چې کوم پرچه ما ستا نیکو کې وغورځوله دا هغه کاغذ دی په دې کې ما ستا یو عمل لیکلی دی دا هغه درود شریف و چې تا په ما لوستل ما دله جمع کړي نن ورځې له مې دله په کار کړه څومره فضیلت شوله درود شریف نو فایده یې را خپلې خولې ستړې کړې غیبت دروغ چغلي یو پسې بل پسې وایه رښتیا ټول پکې ځه او تاسو ټول پکې مبتلا یو تاسو نه دا ټول انسانات پکې مبتلا یو هر انسان په دې کې ګیر دی په جومات کې مونږ غیبت کوو په لاره کې غیبتونه کوو په دکان کې غیبت کوو په پټي کې غیبت کوو خو بس یو راته یو را مخکې کې او بل راته بل را مخکې کې یو پسې او بل پسې او بل پسې بل پسې یې مسلمانانو د دې په دې د نبي علیه السلام درود شریف ولې ونه وایي څومره فایده ده د الله ذکر ولې ونه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات نو بیت الله شریف تره خوا کې ولاړم یو زنانه وه یو ښځه وه مشره ښځه وه نو هغې د بیت الله په دې دیوال پورې دا مخ به مګو جړلې د میزاب رحمت لاندې واقعي هلته الله ته خلک جاړي ما به دعا کوله خو د هغې زنانه نه چې کومه دعا مې واورېده نو بیا مې هغې له زور ورکړو ووایي مې دا خو واقعي ډېره زبردسته دعا کوي نو هغې به دا مخ د بیت الله د دیوال پورې مګه او دا به وي اللهم بدل سیئاتی بالحسنات یا الله زما گناهونه په نیکو بدل کړه دا دعا به یې لوستله مونږ خو چې الله ګناه راته وبخه دا خو ډېره مزیداره دعا ده ګناه راله بخل نه ده ګناه راله په نیکو بدله کړه دا به یې وي او جړلې اللهم بدل سیئاتی بالحسنات نو هغې نه پس به مې دا دعا کوله یا الله واقعي ګناهونه خو زموږ ډېر دي خو پروردګاره دا ګناه راله په نیکو بدله نو تاسو هم دا دعا کوئ چې کله ګناه راته رامخکې شي الله توبه بیا به نه کوم خو پروردګاره چې مې وکړله نو ته په دې قادر یې الله دا ګناهونه راله په نیکو باندې بدل شب برات د دې شب قدر په دې شپه عایشه بیبي فرمایي نو نبي علیه السلام ورپسې ګرځېدم ویرېدم چې هسې نه خدا نه خوسته کافران ورته تکلیف نه رسول نو علي صاحب او فاطمه رضی الله عنها مې را پاس ورګرځېدو ورپسې نو چې اندازه واخېستل د بقي په مقبره کې په نیمه شپه نو چې ورغلو نو هلته په سجده پروت او هلته کې هم د امت دپاره سوال کوي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله که زما د امت له عذاب ورکوي ستا بندګان دي الله څوک نه تپوس نشي کولی او الله که بخې نو ګورې ډېر لوی زورور بادشاه څوک درته را نشي ویلي چې ولې دې وبخلي هلته هم د الله نه سوال کوي نو هلته به وایي امتي یا رب امتي یا پروردګاره زما امت پروردګاره زما امت
جبريل عليه السلام با الله ته و چې امت ته پر سوال کوي په امت پریشان دي ورشه ورته زیر ورکه چې ستاک سونه امتیان دی یو هم نه پرېدم ټول به جنت ته لېږم په امتی جوړېدل ګران دي ګورئ الله دې موږ امتی جوړ کړي شکل چې د پیغمبر علیه السلام په شان تیرو شکل د نبی علیه السلام امتی خدا دې ته عقیده د نبی علیه السلام عمل د نبی علیه السلام په شان اخلاق د نبی علیه السلام په شان کردار د نبی علیه السلام په شان پیغمبر علیه السلام مبارک چې کوم جون تیر کړی دغسې جون تیرول دا امتی دی شکل ستا د انګریز دی جامه ستا کوي د انګریز ده دروغ وی پیغمبر دروغ نه دی ویلی کنزل کې پیغمبر بدا نه کول نیکی نه کې پیغمبر وی نیکی کوا ګناه ته کې پیغمبر وی مې کوا ته څنګه امتی ځان امتی کې داخل کې ته پیغمبر علیه السلام امت کې ځان داخل کې ځان امتی جوړ کې د نبی علیه السلام نو بیا هم قصاص نه او که ځان دې امتی جوړ نه کړ د انګریز په شان د یهودي په شان د روسی په شان د هندو په شان او دغه رنګ د نورو کافرو په شان د شکل جامه اخلاق عمل کردار جوړ کړو غوړي بیا قصه لري تباہ او برباد وکړه دا خو موږ په سر را روانې مرحلې دي ګورئ یو سړی دا نه و چې دغه دنیا ژوند دی او تېر به چې ختم به شي دا را روانې مرحلې دي خامخا به راځي هېڅوک قسم په الله که دې خلاص شو هېڅوک دې نه خلاصېږي دا سختې مرحلې را روانې دي الله دې راته اساني کړي خو کم از کم دا کوشش پکار دی چې دې خولې باندې په دې لاسونو په دې خلو په دې لخپو هغه عمل مونږ وکړو چې کوم د الله خوښ عمل دی هغه عمل وکړو چې د هغې عمل په وجه مونږ د پیغمبر علیه السلام امتیان جوړ شو هغه شکل باندې مونږ فخر وکړو چې کوم د رسول الله مبارک ښکلی شکل دی او د انګریز مردار د شکل نه مونږ ځان وساتو دا ګورې کوشش وکړو نصیحت ته کوم پیره پکې ستاسو نو خبره مې دې پورې کوله یو درود شریف ډېر وایي فضول خبرونه څه نه جوړېږي تسبیح ځان له پیدا کې درود شریف وایي د الله ذکر ډېر کوئ الله لا اله الا الله لا اله الا الله اطمینان سره په قلار قلار زر زر نه رو خیر سل ځله ووایه 200 ځله ووایه زر کرته ووایه ځان له یو نصاب مقرر کړه چې زه به نن زر کرته الله ذکر کوم خامخا به زر کرته به زه مثلا درود شریف ویم او که نور قرآن در دې خو ډېره ښه ده کنی دا قل هو الله احد ټول مسلمانانو ته یاد دي سورې اخلاص په مانځ کې دا ځان له یو نصاب جوړ کړئ چې یو سل کرته یا 200 کرته یا هر څومره چې دا به خامخا دا به زموږ د کامیابۍ او د نجات ذریعه وي الله ذوالجلال زموږ نه راضي شي